د هلمند په مرکز لښکرګاه ښار کې د دې ولایت پر سیند د یوه نوي موقتي پل جوړېدل چې 45 متره اوږدوالی او 7 متره سور لري او په جوړېدو سره یې خلک خوښ دي وایي چې د دې پله په جوړېدو سره به یې اوږدې لارې لنډې سي. د هلمند ولایت مقام بیان مولوي محمد قاسم ریاض وایي دغه نوی پل چې د ولایتي ادارې په تخنیکي او مالي لګښت جوړ شوی او د دې ولایت د 15 ولسوالیو اوسېدونکي به ورباندې تګ راتګ کوي. د هلمند لښکرګاه مختار سیمه کې د هلمند پر سیند نوی موقت پل چې د ولایت مقام په هڅو ماشینرۍ او مالي لګښت یې کار څه موده وړاندې پیل شوی و. تېره ورځ د دغه پل رغنیزې چارې بشپړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د دې پل د پرانیستې پر مهال هلمند والي الحاج محترم مولوي عبدالرحمن مسلم کندوزي صاحب، امنیه قومندان صاحب، د مرافعه محکمې رئیس صاحب، ګڼ شمېر رئیس صاحبانو، مسؤلینو، مجاهدینو او لسګونو عامو وګړو حضور درلود. د دې پل په جوړېدو سره نه یوازې دا چې خلکو ته د تګ راتګ پر مهال لنډه لار او سهولت رامنځته شو، بلکې خلک به وکولی شي چې خپل کرنیز محصولات په اسانۍ سره مرکز ته راورسوي. پر همدې مهال د هلمند یو شمېر اوسېدونکي د دې پله په جوړېدو سره خوښ دي وایي مخکې به یې لښکرګاه ښار ته راتګ سخت و، خو اوس به یې په اسانۍ سره د دې پله له لارې خپل ټول کرنیز محصولات تر مرکزه رسوي. قدرت الله او خیر محمد دوه هغه هلمند میشتې دي چې د دې پله په جوړېدو سره زیات خوښ دي. دا پل خو ډېر ښه کار شوی دی. مخکې چې موږ راتلو د لښکرګاه ته نو ډېر پر اوږده لار باندې راتلو، نو نن موږ پر دې لار باندې رالو. ډېره ښه لار ده او ډېر خوشحاله یو. بس الحمدلله د اسلامي امارت څخه بیخي خوشحاله یو. بس دا ډېر ښه کار شوی دی. موږ پر دې باندې ډېر خوشحاله یو. یو خو به پر دغه بل غټ پل باندې به بیروبار کمي او دوم به د خلکو لارې د ولایت ته رالنډې سي. مثلا که مریض ولري او بل مشکلات ولري، موږ په دې باندې ډېر خوشحاله او د اسلامي امارت څخه مو نور غوښتنې هم دا دي چې نور پلونه هم راته جوړ کړي، د خلکو مشکلات را حل کړي. ویلی سو چې اسلامي امارت په پلان کې لري چې د دې موقتي پله پر ځای به یو اساسي پل او له مرکز لښکرګاه ښار څخه بیا تر هغه عمومي سړکه چې کندهار او هرات ولایتونه سره نښلوي پوخ سړک هم جوړوي.